السلام علیکم ګرانو دوستانو، امیدوارم چې ټول به روغ جوړ یاستئ. زیاتره ملګري اوس هم دغه پوښتنه کوي چې موږ دغه افغانستان کې چې کومه لوبه شروع کیدونکې ده، کمال خان ډیم په بند باره کې چې دوه ټیمونه د افغانستان کرکټ بورډ لخوا نه جوړ شوي دي. ډېره اسانه طریقه زه تاسو ته ښیم، ځکه ډېر ملګري دغه پوښتنه کوي چې ملګري وایي چې یو ایپ موږ ته وښایه، خو زه به تاسو ته هغې نه یو ډېره ښه اسانه طریقه باندې پوه کړم چې تاسو به دغلته یوټیوب دی، د یوټیوب په ځای به لاړ شئ که نه، نو دلته د سرچ کې به تاسو ولیکئ دغلته د سرچ کې څنګه تاسو ولیکئ که KK Defender versus KK Builder live T20 میچ. نو خالي دغسې تاسو په دې یوټیوب سرچ کې ولیکئ که نه، نو بیا به دغسې سرچ کوئ دلته، نو که خیر دغه لوبه چې کله شروع شي که نه، نو تاسو ته به ډایرکټ بیا دغلته هماغه هغه راسي، نو تاسو ډېر په اسانۍ سره کتلی شئ. او که بیا هم تاسو ته مشکل راځي نو RTS سپورټ به دلته ولیکئ، RTS سپورټ لایف. RTS سپورټ لایف چې تاسو ولیکئ دلته، نو دغه د افغانستان ملي تلویزیون چې کوم ده دغه که خیر په یوټیوب کې به دغه لوبه دوی لایف نشر کړي، نو دغه طریقه ده، اسانه طریقه باندې تاسو کولی شئ دغه لوبه لایف وګورئ. که بیا هم کوم مشکل راځي تاسو ما ته لاندې په کمنټ کې ولیکئ، بیا به زه تاسو ته یو ایپ هم وښیم کوم کې چې تاسو کولی شئ. خو دلته به زه فکر نه کوم کوم مشکل به راسي، خو بیا هم که تاسو ته مشکل راغی نو تاسو ما ته لاندې کمنټ کولی شئ.